افغانستان کې په تیرو 100 کلونو کې و ډوله سیاسي نظام او لس ډوله حکومتونه جوړ شوي دي. مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، سوسیالیستي جمهوري، جمهوري اسلامي، اسلامي دولت، اسلامي امارت او اسلامي جمهوري له هغو نظامونو څخه دي چې په تیرو 100 کلونو کې په افغانستان کې حاکم وو. په دې منځ کې مشروطه شاهي د ظاهر شاه په مشرۍ 40 کاله پر هیواد حاکمه وه او دا یوازینی نظام دی چې په تیرو 100 کلونو کې تر نورو ډیر عمر وکړ. تاریخ پوهان او نظامي شنونکي وایي وروستۍ پیړۍ کې د افغانستان د دولتونو کمی دا دی چې دوی نه دي توانېدلي یو پویا کارونکي او د قانون په اساس نظام رامنځته کړي او د خلکو نظر له ځانه سره ولري. قوي ترین نظام د ظاهر شاه په وخت کې او نیرومندترین نظام په حساب نظامي باندې دا د ډاکټر نجیب الله دورې په حساب هغه سرمایه وه چې زمونږ اردو په سیمه کې هغه اردو وه چې هم یې سکاټ لاره، هم یې میګ 24 او 29 تیاری لرلې، هم یې سو-32 تیاری لري، هم یې لونا لرله، هم یې مدافع هوایي سیستم لره او هم یې رادار سیستم لره. په سیمه کې داسې هیواد د ایران پورې، د پاکستان او تاجکستان او ترکمنستان پورې نه و چې د دې هیواد د اردو سیالي کړې وي. په دغه حالت کې اردو ډېره نیرومنده وه. په وروستیو 100 کلونو کې سیاسي بهیرونه تل د بدلون په حال کې پاتې شوي او په دې موده کې افغانستان له شاهي تر جمهوریت، اسلامي دولت او اسلامي امارت نیولې تر دیموکراسۍ پورې ټول نظامونه تجربه کړي دي. امان الله خان په 1298 لمریز کال د خپل پلار حبیب الله له وژل کېدو وروسته پاچاهۍ ته ورسېد چې له شاهي نه مشروطه شاهي ته د حکومت بدلون د تجدد غوښتنې په برخه کې د هغه له لاسته راوړنو ګڼل کېږي. دغه نظام د حبیب الله کلکاني، نادر خان او ظاهر شاه پښتون کې هم دوام وموند. ظاهر شاه په 40 کلنۍ پاچاهۍ سره په تیرو 100 کلونو کې تر ټولو اوږد شاهي نظام لرلی دی. خو تر هغې وروسته په 1452 لمریز کال داود خان د ظاهر شاه په ضد کودتا وکړه او جمهوري نظام یې جوړ کړ. نور نظامونه کوشش کوو چې ترقی وکړي، کوشش کوو پیشرفت وکړي. د ترقی ضد عناصر چې هغه د همسایګانو لخوا نه حمایه کېده او د افغانستان دښمنان لخوا حمایه کېده او هغه دښمنان چې د افغانستان پیشرفت تحمل نشوی کولی، د هغوی لخوا نه د دغه پیشرفت مخه نیول کېدل او تر دغه نه نیول کېږي. او هغه اساسي وسله چې هغوی د افغانستان د ولس د نظامونو په مقابل کې استعمال کړل، څه د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان حاکمیت په وخت کې، څه د ناټو په حاکمیت په وخت کې، هغه منبر و. هغوی منبر نه استفاده کوو. منبر په خپل اختیار کې دی ونیو، یعنی په دې مفهوم چې زموږ د هیواد دشمنانو، همسایه دشمنانو لکه پاکستان، ایران، دوی زموږ د ولس د کم تجربگی، کم سوادی او بی سوادی او کم تحصیلی نه سوء استفاده وکړل. دوی ته گویا موضوع داسې تشریح کړي چې دوی ته منبر په لاس ورکړ. دوی د منبر په استفادې سره عظیم جګړه د افغانستان د ورانولو په مقابل کې شروع کړل. د داود خان له 15 کلنې واکمنۍ او د هغه تر وژل کېدو 2 ورځې وروسته د خلق ګوند انقلابي شورا لومړنی فرمان صادر شو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت نوم په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک جمهوریت بدل شو. نور محمد ترکی او حفیظ الله امین، بابرک کارمل او ډاکټر نجیب یو په بل پسې د سوسیالیستي جمهوري نظام مشران وو. تر هغې وروسته مجاهدینو له 1402 تر 1415 لمریز کال د اسلامي دولت نظام رامنځته کړ. خو د 1415 لمریز کال تلې میاشت کې کابل د طالبانو لاس ته ولوېد. د ډلې ډاکټر نجیب الله شهید او په هیواد کې اسلامي امارت اعلان کړ. د طالبانو پخوانی قومندان سید اکبر غوایی له طالبانو مخکې نظام زمینه برابر کړه چې تازه نظام افغانستان کې رامنځته شي او بیا د طالبانو نظام رامنځته شي. خو کاش چې د طالبانو نظام کې جګړه کمه وي او سوله پکې زیاته وي. او د داود په وخت کې چې هغه رئیس جمهور سو، په هغه وخت کې امید ډیر دا و چې افغانستان به پیشرفتي وکړي، ځکه چې هغه پروګرامونه درلودل او البته په هغه باندې وخت لنډ سو، هغه پروګرامونه پلي نه کړه. که اوس ورته چې دې ته وګورو چې اوسنۍ حالاتو کې ډیر پروګرامونه د داود په وخت کې هغه ترتیب شوي وو، اوس عملي کېږي. او بیا وروسته طالبانو وخت و، د استاد رباني وخت و. د استاد رباني په وخت کې چې د مجاهدینو حکومت رالي، خو مجاهدینو اداره نه راوستله، حکومت یې وګټي، د مجاهدینو لاس ته ورسېدي. خو هغه اداره چې مناسب وه، چې د دوی خواسته وه، هغه اداره د دوی په دې نسبت نه راوستله چې دوی کې اختلافات وضع شوله. هغه اختلافات هم زما په فکر باندې په خارجي لاسو په وجه باندې و چې د جهاد په وخت کې خارجیانو د افغانستان سره کومکونه کول. د سپتمبر د 11 له پیښې وروسته په 2001 کال کې امریکایي سرتیرو په افغانستان کې له طالبانو سره جګړه پیل کړه او د بن له غونډې وروسته د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت پیل شو او اوس مهال دغه نظام چارې د محمد اشرف غني له لوري مخ ته وړل کیږي.